ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس د بلخ ولایت والی الحاج ملا محمد یوسف وفا په خپل کاري دفتر کې د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له رئیس سره وکتل. په دې لیدنه کې چې د دواړو هیوادونو یو شمېر مسؤلینو هم شتون درلود، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او ګډو پانګونو د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې وشوې. د بلخ والی الحاج ملا محمد یوسف وفا د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له رئیس او ورسره مل پلاوي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا او د نوو همکاریو لپاره د زمینې په رامنځته کولو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس، د بلخ د صنعت او سوداګرۍ رئیس او همدارنګه په بلخ کې د ازبکستان قونسل هم ګډون درلود. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس په دې لیدنه کې وویل چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ستر سوداګریز نندارتونونه جوړ شوي چې افغان سوداګرو او صنعتکارانو ته پکې د وړیا ګډون زمینه برابره شوې ده. د هغه په وینا دغو نندارتونونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا، د ګډو همکاریو په رامنځته کولو او د افغانستان او ازبکستان د سوداګرو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. نوموړي همداراز په بلخ ولایت کې د یوې سترې نساجي فابریکې د جوړولو خبر ورکړی. ویل چې دغه فابریکه به په کال کې د 15,000 ټنه نساجي محصولاتو د تولید ظرفیت ولري. د هغه په خبره د دې فابریکې جوړېدل به د صنعت د ودې، د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او د سلګونو کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې اغیزناک رول ولوبوي. هغه زیاته کړه چې د بلخ ولایت په شاوخوا 100 هکتاره ځمکه کې د سلطان په نوم د پنبې کرنه کیږي چې لوړ کیفیت لري او د نساجي صنعت لپاره ځانګړی اهمیت لري. نوموړي څرګنده کړه چې بزګرانو ته د روزنې او ظرفیت لوړونې پروګرامونه هم تر لاس لاندې دي څو د کرنیزو حاصلاتو کیفیت او کچه لوړه شي. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس همداراز اعلان وکړ چې د کچالو اصلاح شوي تخمونه به په نږدې راتلونکي کې د یخچالي موټرو له لارې بامیان ولایت ته ولېږدول شي څو بزګرانو ته وسپارل شي چې ورسره به د کرنیزو محصولاتو د لا ښې ودې زمینه برابره شي. په همدې حال کې د بلخ والی الحاج ملا محمد یوسف وفا له افغان سوداګرو، صنعتکارانو او بزګرانو سره د ازبکستان د همکاریو او ملاتړ قدرداني وکړه او افغانستان او ازبکستان یې دوه دوست او نږدې ګاونډي هیوادونه وبلل. هغه ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې د سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او ګډو پروژو په برخو کې تل د پراختیا په حال کې دي. ښاغلي وفا زیاته کړه چې د ګډو پانګونو پراختیا او اقتصادي همکارۍ کولی شي د اقتصادي ودې، صنعتي پرمختګ، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د سیمه ییزو اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. نوموړي همداراز ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د هر ډول همکاریو او مناسب زمینې برابرولو ته چمتو ده او د ګډو اقتصادي او صنعتي فعالیتونو له پراختیا څخه هرکلی کوي. د بلخ ولایت د مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس او د عامې روغتیا ریاست د یو شمېر مسؤلینو په حضور کې په مزار شریف ښار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ ضد واکسین 4 ورځنی کمپاین پرانیستل شو. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو وویل چې دغه کمپاین له دوشنبې ورځې د غویي میاشتې په 28 پیل شوی او د پنجشنبې تر ورځې به دوام ولري. د هغوی په وینا د دې روغتیایي پروګرام په ترڅ کې به د مزار شریف ښار په 12 ناحیو کې تر 15 کلونو کم عمره شاوخوا 173,000 ماشومان د پولیو د خطرناکې او ساري ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د دې کمپاین د تطبیق چارې به شاوخوا 1,500 رضاکارانو، مبلغینو، همغږي کوونکو او څارونکو له لوري پر مخ وړل کیږي ترڅو په شرایطو برابر ټول ماشومان واکسین شي.
د دې کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې د بلخ ولایت د مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس د روغتیايي وضعیت په اړه وویل. سره له دې چې بلخ ولایت ته د راستنېدونکو کډوالو شمیر زیات شوی، خو له نیکه مرغه په تیرو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزند هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. هغه ټینګار وکړ چې د کډوالو د بیرته راستنېدا لړۍ له زیاتېدو سره اړتیا ده چې روغتیايي پروګرامونه او واکسیناسیون ته لا ډېره پاملرنه وشي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. د بلخ مرستیال والي له ټولو کورنیو غوښتل چې د خپلو ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره خپل تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او د دې کمپاین د بریالي تطبیق لپاره له روغتیايي ټیمونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. هغه همداراز د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست له روغتیايي کارکونکو او هغو ټولو کسانو له هڅو او خدمتونو مننه وکړه چې د واکسیناسیون په پروګرامونو کې برخه لري او د ماشومانو د روغتیا په تامین کې د دوی رول مهم او ارزښتناک وباله. د یادونې وړ ده چې د عامې روغتیا وزارت او د یونیسف د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمره څه باندې 11 میلیونه ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوي دي. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د 3مې امنیتي حوزې د ولسي پولیسو شورا لومړنۍ غونډه د یادې قومندانۍ د مسؤلینو د ګذر د وکیلانو او د ولسي پولیسو شورا د غړو په حضور کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا، د شته ستونزو د ارزونې او په مزار شریف ښار کې د امنیت او ټولنیز ثبات د غوره ټینګښت په موخه ترسره شوه. په مزار شریف ښار کې د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د 3مې حوزې د ولسي پولیسو شورا لومړنۍ غونډه د امنیتي مسؤلینو، قومي مشرانو، د ګذر وکیلانو او د شورا د غړو په ګډون ترسره شوه. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د ولسي پولیسو شورا مسؤلینو د امنیت او ټولنیز ثبات په ټینګښت کې د خلکو رول مهم وباله او ټینګار یې وکړ چې د خلکو او پولیسو ګډه همکاري د متقابل باور د رامنځته کېدو او په ټولنه کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لامل ګرځي. همداراز په دې غونډه کې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان په اړه هم معلومات وړاندې شول او ځینې برخې ولوستل شوې تر څو د شورا غړي د سیمې خلکو ته ورسوي. آماده کردن طعام در روز اول، سوم، هفتم، چهلم از طرف خانواده مرده‌دار از روی رواج مانند بدرقه، خیرات، روزهای اولین متوفی و میمانی منع می باشد. و دوم، صدقه و خیرات کردن از مال یتیم برای متوفی یا مرده اگرچه به اجازه یتیم باشد منع است. امارت اسلامی مسئولین دومره خدمت سره کوي، ما او ته هغه نقطه راوا نخلو. خدای نخواسته کله کله په حوزه کې یو مشکل راسي، د مجاهد سهو وسی، مسئول سهو وسی، په ولایت کې یو داسې کار وسی، هغه نقطه باید ما او ته په مجلس کې تکرار نکو. هغه نقطه ما او ته باید قوم ته ونه رسو. دا هغه فایده نشته، هغه چې منفي الخراخ یو ټکی هغه اثر نه کوي. ما او ته هغه الفاظ راواخلو چې امارت اسلامي په ګټه وي. مسؤلینو همداراز ډاډ ورکړ چې د بلخ ولایت امنیه قومنداني به په هر ډول شرایطو کې د امنیت د تامین، د عامه نظم د ساتنې او د خلکو امنیتي ستونزو ته د رسیدنې لپاره په جدي او دوامدار ډول هڅې کوي. کوم خبره چې په شورا کې او د ولس کې کوم خدای نخسته مشکل هغه تر ابزي پرې او تر موږ پرې رسي او زموږ کوم فرمان یو شی چې دوی تر ولس پرې رسي. بس نو دا کټونه مو دغه لپاره ورکړي دي چې کوم خبره زموږ د خوای دوی په ولس کې یو شورا یو خدای نخسته مشکل سره حل کوي. بس خپل رابطه مهنګي سره کوو. ان شاء الله د ټول په خدمت کې مرجو حوزه لکه الحاج مولوي صاحب حفظ الله اسرار مرصد بسد همکاري کوي او موږ دفاع کوي. موږ د خلکو ته اطمینان ورکوو چې په شپه ورځ کې موږ ان شاء الله د دوی په خدمت کې یو، د هر مشکل چې موږ ورته آماده یو. د ولسي پولیسو شورا یو غړي د دغه غونډو له جوړېدو مننه وکړه او د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا، د سیمې ستونزو ته د رسیدنې او د امنیت په تامین کې د همغږۍ د زیاتوالي لپاره مهم ګام وباله. کار بسیار نیک و خوبی هست. این خدمت برای دین و خدمت برای مردم است که از این طریق مردم هم فاصله بین مردم و رعیت و مسئولین رفع میشه.
د غونډې په پای کې د ولسي پولیسو شورا د منظمو غونډو پر دوام ټینګار وشو او پریکړه وشوه چې د شته ستونزو د حل او د ولسي همکاریو د پیاوړتیا لپاره به ځانګړي او عملي پروګرامونه پلي کیږي. د بلخ ولایت د نوي زندان د جوړولو چارې په عادي او معیاري ډول روانې دي. د بلخ د زندان مسؤلین وایي د زندان د 550 میلیون افغانیو په لګښت له ټولو اړینو اسانتیاو او تجهیزاتو سره جوړیږي چې پکې د ښځو او نارینهو لپاره جلا بلاکونه او همدارنګه مسلکي او تخنیکي برخې هم په پام کې نیول شوي دي. د زندان د مدیر په وینا ټاکل شوې ده چې د دغه زندان چارې به د روان کال تر پایه بشپړ شي. د بلخ ولایت د زندان مسؤلین وایي چې د دې ولایت د نوي زندان د ودانۍ د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې دا پروژه به په معیار برابر او له ټولو اړینو اسانتیاو سره سم جوړیږي. د بلخ ولایت د زندان عمومي مدیر له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا مرکز به د کار تر بشپړېدو وروسته په یو معیاري او مجهز کمپلیکس بدل شي چې د نږدې 15,000 بندیانو د ساتنې ظرفیت به ولري. الحمدلله سیستم زندان که جور شدگی هستند حدود 5,000 از بیشتر بندیان جای شوند و الحمدلله سیستمشان را بسیار یک سیستم معیاری هستند که کارشان را خوب جریان دارند. د ښاغلي زاهد په خبره د دې مرکز د جوړولو ټولیز لګښت 550 میلیون افغانۍ دی چې د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو له لورې ورکړل کیږي. هغه زیاته کړه چې تر اوسه د دې پروژې د جوړولو چارې شاوخوا 50 سلنه بشپړې شوي دي او پاتې کارونه په منظم ډول روان دي. جور شدن نمی زندان از طرف امارت اسلامی هستند و هزینه‌شان را تقریبا 550 میلیون کم بیش هستند. مسؤلین وایي په دې مرکز کې د ښځینه او نارینه بندیانو لپاره لازم تعلیمي، مسلکي او اصلاحي امکانات هم په پام کې نیول شوي څو هغوی وکولی شي د بند مودې د تیرولو ترڅنګ له تعلیمي او مسلکي زده کړو څخه هم برخمن شي. کدام نو زندان که جور شدگی هستند بسیار به سیستم خوب، به سیستم معیاری، با یک سیستمی که سیستم کمپلکس هستند. الحمدلله در اوجه مسجد و توقیفخانه ها و بلاک ها و هم بخش زندان که اوجه دارن اوناس جایشان هستند، اطفال جایشان هستند و ذکور جایشان هستند. سیستم تعلیمشان هستند، سیستمی که حرفه چیزا که یاد میشن، همه سیستم ها در اوجه برشان مهیا میشن. ویل کېږي چې دا پروژه به له بشپړېدو وروسته د هیواد په شمال حوزه کې د اصلاح او روزنې له تر ټولو لویو او مجهزو مرکزونو څخه وي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت. د الله په امان.